ډېرو درنو خوږو کتونکو د پښتو ژبې د شعر و ادب مینوالو، تبسم افغاني ستاسو په خدمت کې یم او په خپله خپرونه ادبي مرکه کې تاسو ته ستړی مشی وایم. ما ته دا وخت د اجمل خټک صاحب یو شعر رايادېږي چې د یار نوم یې څوک واخلي ورپسې شي، چې د یار نوم یې څوک واخلي ورپسې شي، په اجمل کې دغه خوی د لیونو دی. موږ سره نن په دې مرکه کې محترم عبدالقدیر خټک صاحب مېلمه دی. دوی سره به موږ خبرې کوو او د دوی خوږه شاعري به هم اورو. نو تاسو هم موږ سره تر اخره پورې پاتې شئ او موږ سره دا مرکه واورئ. لومبنی خو زه د خټک صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ ته خپل وخت راکړو. زه به خټک صاحب ته په خپله خپرونه کې هرکلی ووایم. خټک صاحب تاسو ته په خپله خپرونه ادبي مرکه کې ستړی مشی وایم. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه مو کوم چې موږ ته تاسو خپل وخت راکړو، ولې چې تاسو مصروف هم یوئ. نو موږ سره مو خپله ژمنه سر ته ورسوله. ډېره زیاته مننه خټک صاحب. خټک صاحب تاسو نه به ستاسو شاعري هم واورو او تاسو سره به خبرې هم کوو. خو لومبنی که تاسو موږ سره لږ خپله لنډه غونته پېژندګلو وکړئ زموږ اورېدونکو کتونکو سره، چې تاسو د پښتونخوا د کومې سیمې سره تعلق لرئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه افغاني تبسم صاحب او د ګل نبي ګل صاحب هم شکریه ادا کوي، تاسو دواړو تبسم افغاني صاحب او ګل نبي ګل صاحب چې موږ ته دومره ټیم راکو. یقینا ډېر احسانمن وي تاسو. مننه. او تاسو برخه خپل دغه کولو موږ سره خپل لکه چې کومې تاسو زړه پیرزوینې وي، خو موږ لکه اوزګار نه وو، نو په هغې وجه باندې بخښنه او معافي مو غواړو. نو ډېره مهرباني تاسو دواړو. زه خپل ځاني موږ تعلق ضلع پېښور او د خاص الحال ضلع تحصیل مو پېښور دی او د دې په مضافاتو کې موږ یو علاقه ده ګړي چندن په نوم باندې یادېږي. موږ دا غزې اوسېدونکي یو او دلته پړچینار کې بس د کاروبار سلسله ده. دلته داسې به ته ووایم چې د ډېر وخت نه تقریبا 8-9 کالو نه دلته رهایش پذیر. خټک صاحب د شاعري مو د کله نه شروع کړې دی او څومره موده به کېږي چې د پښتو شعر لیکئ؟ افغاني صاحب تقریبا د ډېر وخت نه مو لکه تعلق خو مو د بچپن نه دی د شاعرۍ سره، او ډېره زیاته د کتابونو مطالعه مو کوله. نو په دغه ځایل کې شو بس بیا خپل یو شوق د لیک پیدا شو، یو خیال کنه. نو اکثر شاعري مې اصلاحي ده او داسې لکه د ملي اصلاحي دغه مې کړی دی کنه کوشش چې یو عوامو ته یو نصیحت پکې میلاو شي. نو دغه خیال مې لږ ساتلی دی پکې، او داسې د اوریانۍ او دغه نه مې لږ ځان پکې ساتلی دی. ډېر ښه. خټک صاحب څومره شاعري به مو کړې وي؟ څه کتاب مو چاپ شوی دی که تیار دی؟ یا به یاره افغاني صاحب کتاب شکل خو برابر دی، خو یا د چاپ مخ ته مو نه دی خېجولی که نه. نو کوشش کوو چې انشاءالله چاپ دغه یې وکړو انشاءالله. اراده مو ده دغسې. غزل مو زیات لیکلی دی او که نظم مو لیکلی دی؟ لکه زیات کار غزل او نظم دواړو باندې مې لیک کړی دی که نه. کوشش مې کړی چې بس کوم طرف خیال برابر شي، که په نظم باندې بیا سمېدو که په غزل باندې. خټک صاحب یو خوږ کلام درنه اورېدل غواړو، نو که زموږ اورېدونکو کتونکو ته داسې خوږ یو کلام واوروئ نو مننه به مو وي. ډېره مننه، مهرباني. بس افغاني صاحب زه به دومره طرز وکړم چې تاسو په دغه باندې ما سره خو خپل کتاب چې کوم و نو خو کلي کې پروت دی چې کوم څه مې لیکلي دي، خو دا یو دلته مې یو څه لیک وکړو. نو ما ته یو شعر یادېږي چې هر یو تور د پښتو تور زما د سترګو، هر یو تور د پښتو تور زما د سترګو، هر سازش ته د غیار یو سازش یم. نو د پښتو هر یو تورې زموږ د سترګو تور دی، نو ډېر ښه دی، ښکلی به وي. خوب ډېره مننه، ډېره مننه تبسم صاحب او نبي ګل صاحب. د شعر مطلب ده چې ارشاد خټک صاحب هغه به چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي، چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي، هغه به چا نه وي لیدلي کوم چې ما لیدلي،
او ستا قبر څه دی یاره ستا نه مې سیوا لیدلې هغه به چا نه وي لیدلي کم چې ما لیدلي ستا قبر څه دی یاره ستا نه مې سیوا لیدلي او د بل ځای خیر غواړم صدا سینه چې بدې غواړم د بل ځای خیر غواړم صدا سینه چې بدې غواړم خو د بارودو فقط ولې پښتونخوا لیدلي واه دا ډېر ښکلی دی او مننه او مخنیوی نه کوو د ظلم حقیقت دا دی مخنیوی نه کوو د ظلم حقیقت مخنیوی نه کوو د ظلم حقیقت دا دی مظلومان ما او ستا نه زیات چا په جړه لیدلي واه ډېر ښکلی مننه کومه او تا دنیا ولیده په خپل نظر عکسونه اخلي تا دنیا ولیده په خپل نظر عکسونه اخلي دا خو دنیا ده د دنیا خلکو دنیا لیدلي او مننه کوم بلها وګړي وو واده د هر څه کولې بلها وګړي وو واده د هر څه کولې په اقتدار پناه وګړي مې بلها لیدلي ډېر ښکلی مننه کوم او عبدالقدیر ته په کومو کندو سر ښکاري عبدالقدیر ته په کومو کندو سر ښکاري په دې وینا مو سر خوړلي په رښتیا لیدلي مننه ډېره مننه خټک صاحب ډېر په زړه پورې او ډېر خوندور کلام و کیسه یو پیغام پکې و مننه کوو تاسو نه خټک صاحب چېرته په مشاعرو کې مو برخه اخیستې دی او برخه اخلې الحمدلله لکه موږ به په خپل علاقه کې خو د حجرې په سطح باندې خو به باقاعده موږ کوله خپل علاقې لکه کم قیدامان چې د موږ دی څو قومونه دي هغه علاقې دي غټې غټې هغې سطح کې هم باقاعده ریډیو پاکستان چې کوم د اف ام دغه و هغې ته هم کړې وه کومه خاص ادبي غونډه کې مو ناسته لرئ دې کې به افغاني صاحب زه دومره ووایم چې بس کوه دامان کې مو وه خو بس کاروباري دغو هلو ځلو دومره مصروف کړي یو که نه چې لکه هغه باقاعدګي پکې نشته که نه نو دومره بس کوشش کوو چې داسې ولې ما څوک دعوت راکړي یا دغه وشي نو بیا لکه یو حوصله هم شي او یو خیال هم پیدا شي که نه را سره خو لکه داسې باقاعدګۍ ته ور دغه نشته لږ مصروفیات مو دي که نه جي بل خوږ کلام درنه واورو مننه کومه دا خو د قصر خو پوره شوی نه دی خو دا بس تاسو دغه نو دغه به وکړو په مطلب ده چې په بدنیتوب به بې د ځانه چاته څه رسوي په بدنیتوب به بې د ځانه چاته څه رسوي خسې د مینې ښه ماحول ته بد کاته رسوي مننه او رهبر د امن به یې منځته لا د کمې راشي رهبر د امن به یې منځته لا د کمې راشي د سحر روغه تر ماښامه پورې نه رسوي تر ماښامه پورې نه رسوي او داسې شعور ته به سلام نه کې نو څه به کوي داسې شعور ته به سلام نه کې نو څه به کوي د مشرۍ کرسۍ ته خپله ځان ته غله رسوي او مننه کومه جي او څه اته پته راته نشته چې دا څه روان دي څه اته پته راته نشته چې دا څه روان دي او دا کم ډګر ته کم محاذ ته پښتانه رسوي ډېر ښکلی دی مننه کوم افغاني صاحب او شعر دی چې د اولس د مسکینانو خیال مې چا ساتلی چې د اولس د مسکینانو خیال مې چا ساتلی دا داسې ده چې اهل بیتو ته اوبه رسوي او مننه کومه او په ستمونو یې وجود ژوبل او خلق تریخ دی په ستمونو یې وجود ژوبل او خلق تریخ دی هغه محسن داسې بېدرو ته خواږه رسوي خټک صاحب یو بل کلام هم درنه اورېدل غواړو ډېره مننه افغاني صاحب شعر مطلع ده چې بېوسه ژوند په زړه غني بس خلاصه دا ده په زړه غني بس خلاصه دا ده
او غریب سړی خرڅ زغمي. بس خلاصه دا ده. ډېر زبردست. او واکمن د قوم خپل مفاد کې رېژوي داسې. واکمن د قوم خپل مفاد کې رېژوي داسې په ورځ کې څو ځله مري. بس خلاصه دا ده. او شعر دی چې یو ته مې وویل ستا د ورځې آمدن څومره دی. ستا د ورځې آمدن څومره دی، خوله یې راغله په تندي. بس خلاصه دا ده. او لږ د خوارانو مسکینانو چم کې واوسېږه. لږ د خوارانو مسکینانو چم کې واوسېږه چې پوی په هر څه شي بیخي. بس خلاصه دا ده. مننه افغاني صاحب. او تورسرې جونې د حیا صادر کې وخت تېروي. تورسرې جونې د حیا صادر کې وخت تېروي ستا په شهرت بې حیایي. بس خلاصه دا ده. او عبدالقدیر ځان ته نظر کوي او ځان ته وایي. عبدالقدیر ځان ته نظر کوي او ځان ته وایي عیبونه مه شماره پردي. بس خلاصه دا ده. ډېره مننه افغاني صاحب. ډېر ښکلی خټک صاحب، ډېر ښه و. خټک صاحب په اخره کې خپل پښتون ولس ته څه داسې پیغام لرئ؟ مننه افغاني صاحب. زه به دومره درخواست هم کو لکه یو پیغام هم دی، یو سوال هم دی، او داسې به ته ووایم چې د زړه د کومې نه دا خبره کومه چې پښتون کوم ټکو باندې سره خپل کې جدا کېږي، نو دا هغه ټکي دغه لکه د نفرت او د تضاد خبرې دا مونږ دومره لرې بیایي، دومره لرې چې بیا مونږ لکه خپل د کور خلک هم مونږ ته پردي ښکاري. پوه شوې؟ لکه مونږ یې داسې به نن سبا ووایم چې په شیعه سني کې اخته کړي، او مونږ یې په خپل کې لکه داسې به ته ووایم چې په افریدي او شینواري کې یا داسې لکه مونږ پښتون قوم داسې تقسیم شوي یو. نو خدا را لکه دا یو درخواست دی زما چې خپل کې یو اتفاق پکار دی، یو اتحاد پکار دی، په یو پلیټ فارم باندې اوسېدل پکار دي. لکه دا د مونږ د ترقۍ یو غټ قدم دی چې مونږ په خپل کې سره متحد شو، یو اتحاد وکړو. لکه دا مذهبي تنوعونه او دا نورې کیسې چې کومې دي د نفرت دغه دا د خپل منځه لرې کړو. دغې نه راوځو. لکه د مونږ چې کوم وروستو نسل را روان دی هغو ته مونږ یو ښه پیغام پرېږدو. نو دا مې لکه د زړه یو قوم ته، مکمل پښتون قوم ته دا زما یو درخواست دی. او زه خپله به هم کوشش کوم د دې خبرې چې اول دا هر څه ځان کې راولم او نورو ته مې هم دا دعوت. خټک صاحب تاسو وخت راکړو موږ ته، موږ سره چې کومه ژمنه تاسو کړې وه هغه مو سر ته ورسوله. ډېر زیات ښاد آباد او خوشحال اوسئ. ډېره زیاته مننه کوو تاسو نه. ډېرو درنو خوږو کتونکو د عبدالقدیر خټک صاحب دا خوږه شاعري او دا خوږې خبرې ډېر ګټور پیغام وړاندې کړو. ډېره مننه دوی نه کوو. د نن دا ادبي مرکه خپرونه همدې سره سر ته رسېږي. تر بلې یوې ادبي خپرونې پورې ما تبسم افغاني او ما سره ګل نبي ګل قدیر خټک صاحب ته اجازات راکړئ. هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. ډېره مننه.